السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په څو ورځو کې به د افغانستان او پاکستان د لوبلړۍ محلي اعلان شي. ټاکل شوې ده چې د روانې مارچ میاشتې په وروستۍ لسیزه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې نړیوالې شلوريزې لوبې ترسره شي چې په راتلونکو څو ورځو کې به محلي اعلان شي. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه پرې په دې تړاو څه نه دي ویلي او نه یې هم د چمتووالي او محلي څه خبر ورکړی، خو پاکستاني رسنۍ ادعا کوي چې دوی د یادې لوبلړۍ لپاره چمتووالی نیسي. راپورونو کې راځي چې د یادې سیالۍ د لړۍ محلویش به ډېر ژر اعلان شي او په لوبډله کې به ځینې نوي لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شي چې په هغوی کې عماد وسیم، اعظم خان، اسامه امیر او احسان الله د شاملېدو زیات امکانات شته. د دغه درې نړیوالو شلوريزو لوبو لړۍ به د مارچ په وروستۍ لسیزه کې ترسره شي. پاکستاني لوبډله د مارچ پر 23مه نیټه متحده عربي اماراتو ته ځي. لومړۍ لوبه به د مارچ پر 15مه نیټه، دویمه پر 28مه نیټه او دریمه پر 29مه نیټه ترسره کیږي. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز دغه لوبلړۍ ته سرسري اشاره کړې وه او ویلې وه چې د پاکستان سوپر لیګ د دې لوبلړۍ د چمتووالي لپاره ښه فرصت دی چې افغان لوبغاړي د پاکستاني لوبغاړو کمزورتیاوې په نښه کړي. د دغه لوبلړۍ لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکړي. حضرت زازی، افسر زازی، داسې نور لوبغاړي شرف الدین اشرف دې ته چانس ورنه کړي، د دوی ځای په ځوانانو باندې ډک نه کړي. په دې لوبډله کې باید عثمان غني، درویش رسولي، صدیق اتل ته په بیټینګ کې پوره موقع ورکول شي. دوی د دې وړتیا لري چې په هر میدان باندې ښې لوبې ترسره کړي او د افغانستان نوم روښانه کړي. په بالینګ کې هم باید ځوانو لوبغاړو چټک توپ اچوونکو ته چانس ورکول شي. بلال سمیع، عبدالرحمن او سلیم صافی هغه توپ اچوونکي دي چې د افغانستان لپاره په آینده کې یو ډېر ښه لوبغاړي جوړېدلی شي، لکه څنګه چې فضل حق فاروقي او نوین الحق جوړ شول. د دوی څخه هم په راتلونکي کې داسې تمه کولی شو، یعنې د دوی سپیډ هم تیز دی، په نړیوالو لیګونو کې به هم بیا ولوبېږي. خو اوس چې په ملي لوبډله کې چانس ورکول شي، په 2-3 لوبو کې دوی ولوبول شي، دوی دا وړتیا لري چې په دغه لوبو کې ولوبول شي او ښې لوبې ترسره کړي. که مو دا ویډیو خوښه شوې درسره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.